ګرانو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې ښه به یاستئ. زموږ د اوسني درس عنوان دی نږدې لیدونکي او لرې لیدونکي سترګې او د سترګو تطابق. مخکې له دې چې د نږدې لیدونکو، لرې لیدونکو او د سترګو د تطابق په اړه وغږیږو، لومړی راځو د سترګې او د هغې د رنګ په اړه حیرانوونکي حقایق لولو. د سترګې او د هغې د رنګ په هکله په زړه پورې حقیقتونه. لومړی، د انسان د سترګې وزن له 7 تر 8 ګرامه پورې دی او تر 2 میلیونو له زیاتو قطعو جوړه شوې چې په ګډه کار کوي. دویم، که د انسان سترګه د عکاسۍ د یوې ډیجیټل کامرې په ډول په پام کې ونیول شي، د هغې د روڼتیا وړتیا 576 میګا پکسله ده. دریم، د انسان د لید ساحه شاوخوا له 200 تر 220 درجو پورې ده چې له موږ سره مرسته کوي چې چاپیریالي حرکتونه ژر تشخیص کړو. څلورم، پوهانو تخمین کړی چې موږ په یوه ورځ کې په متوسط ډول له 20,000 تر 10,000 ځلو پورې سترګې رپوو. پنځم، د انبي اسکان یعنې د سترګې رنګه برخه د ګوتې د نښې پر نسبت خوندي ده، ځکه چې انبیه د کس اړوند 255 ځانګړنې لري، په داسې حال کې ګوته یوازې 40 ځانګړنې لري. شپږم، د انسان طبیعي سترګه شاوخوا 10 میلیونه بېلابېل رنګونه لیدلی شي او په نړۍ کې د انسان د سترګو تر ټولو ډېر خپور شوی رنګ قهوه‌ایي دی. اووم، په نړۍ کې شاوخوا 2% خلک شنې او 3% خلک ایرایي سترګې لري. د انسان سترګه کولی شي د قهوه‌ایي رنګ 500 بېلابېل طیفونه وپېژني. د سترګو تطابق یو فزیولوژیکي پروسه ده چې په ترڅ کې د سترګې عدسیې د نږدې او لرې شیانو د تمرکز لپاره خپل شکل بدلوي. دا بدلون د دې لامل کیږي چې د سترګې د شبکیې پر مخ یو روښانه تصویر جوړ شي. د تطابق پروسه د ځانګړو عضلاتو لخوا کنټرولېږي. راځئ د سترګو د تطابق په موضوع د ښه پوهېدو لپاره یوه ښکلې معلوماتي ویډیو سره وګورو. د مردمک شاته یو بلوري شفافه او بې رنګه عدسیه له محدبې سطحې سره واقع ده چې د باڼه شکله عضلو په واسطه پوښل شوي. دا عضلات عدسیه په خپل ځای کې ساتي او د عدسیې د انحنا په بدلون سره د هغې محراقي فاصله تنظیموي. د یوه لرې جسم لیدلو لپاره عضلې شلیږي، عدسیه نازکه کیږي او محراقي فاصله یې زیاتیږي. د یو نږدې جسم لیدلو لپاره عضلې منقبض کیږي، عدسیه پلنیږي او محراقي فاصله یې کمیږي. د محراقي فاصلې د تنظیم دا وړتیا د سترګې تطابق وړتیا په نوم یادیږي. هغه تصویر چې د عدسیې په واسطه تشکیلیږي د جسم حقیقي او معکوس انځور دی چې په شبکیه لویږي. په شبکیه کې له نور سره حساسې حجرې نور په برېښنایي سیګنالونو بدلوي. دا سیګنالونه مغز ته لیږدوي، بیا مغز دا برېښنایي سیګنالونه پر هغو انځورونو بدلوي چې موږ یې وینو. لږ تر لږه هغه فاصله چې سترګه پکې شیان په واضح ډول لیدلی شي د لیدو حداقل فاصله نومیږي. په یوه طبیعي سترګه کې دا فاصله 25 سانتي متره ده. تر ټولو هغه لرې فاصله چې سترګه کولی شي په هغې کې شیان په واضحه توګه وګوري د لیدو د حداکثر فاصلې پر نوم یادیږي. په یوې طبیعي سترګه کې د دې فاصلې اندازه له 25 سانتي مترو څخه تر بې نهایته پورې ده. د انسان د سترګو جوړښت په پیژندو کې یو له مهمو برخو څخه د سترګو اړوند ناروغیو پیژندنه ده. زموږ په سترګو کې مختلفې ستونزې د عمر زیاتوالي یا احتیاط نه کولو له امله رامنځته کیدی شي. ځینې له دې ناروغیو او ستونزو څخه عبارت دي له نږدې لیدل یعنې مایوپیا، لرې لیدل یعنې هایپرمتروپیا، د سترګو زوړوالی، د سترګې ګل، د سترګو لوړ فشار یعنې ګلوکوما او ستګماتیزم. راځئ د سترګو د دې ستونزو په اړه لا زیاتو معلوماتو لپاره یوه ښکلې معلوماتي ویډیو وګورو. سترګې د وخت په تیریدو د تطابق وړتیا له لاسه ورکوي چې دا چاره سترګو د انکساري زیانونو له امله لید خپ کوي. 4 دود انکساري نیمګړتیاوې دي چې لومړنۍ 2 نیمګړتیاوې به یې مطالعه کړو او د اصلاح تګلارې به یې هم وڅېړو. لومړنۍ نیمګړتیا چې څېړو یې لرې لید یا هایپرمتروپیا ده چې لرې لید یا د لرې شیانو د لیدو وړتیا هم ورته ویل کیږي. په دې حالت کې نږدې شیان واضح نه لیدل کیږي ځکه چې تصویر د شبکیې تر شا تشکیلیږي. دا نیمګړتیا د عدسیې د محراقي فاصلې د زیاتوالي او د سترګې اوږدوالي د کمښت له امله پیښیږي. دا نیمګړتیا کولی شو
له محراقي فاصلې سره د یوې محدب عدسیې په مرسته اصلاح کړو. بله نیمګړتیا مایوپیا یا نږدې لید دی چې په هغه کې لرې شیان واضح نه لیدل کیږي ځکه چې تصویر د شبکې مخ ته تشکیلیږي. دا نیمګړتیا ښایي د عدسیې انحنا د زیاتوالي یا د سترګې اوږدوالي د زیاتوالي له امله رامنځته شي. دا نیمګړتیا کولی شو له محراقي فاصلې سره د یوې مقعر عدسیې په مرسته اصلاح کړو. د سترګو یوه بله نیمګړتیا پریس بایوپیا ده چې زیاتره په زړو کسانو کې لیدل کیږي. دا حالت د دې لامل کیږي چې د سترګو نږدې نقطه نوره هم لرې شي او شخص نشي کولی نږدې شیان په روښانه ډول وویني. د دې ستونزې اصلي لاملونه د موژهګاني عضلاتو کمزورتیا او د سترګې د عدسیې د انعطاف کمیدل دي. د دې ستونزې د اصلاح لپاره محدب عدسیې کارول کیږي ځکه چې دا د سترګو د نږدې لید توان بیرته ښه کوي. په ځینو مواردو کې شخص نه یوازې نږدې شیان بلکې لرې شیان هم په روښانه ډول نشي لیدلی. د دې ستونزې لپاره ځانګړې عینکې کارول کیږي چې د عدسیې دواړه ډولونه لري، یعنې د عینکو شاته مقعر عدسیه وي چې د لرې لید ستونزه اصلاح کوي او د عینکو مخ ته محدب عدسیه وي چې د نږدې لید ستونزه اصلاح کوي. د ترکیبي عدسیو دا ډول عینکې د هغو کسانو لپاره مناسبه حل لاره ده چې د نږدې او لرې لید دواړه ستونزې لري. استیګماتیزم د سترګو یوه بله نیمګړتیا ده چې په دې حالت کې تصویر په یوه صفحه کې روښانه خو په بله صفحه کې غیر واضح یعنی جعل ښکاري. دا ستونزه د قرنیې یا عدسیې د انحنا نامنظموالي له امله رامنځته کیږي چې د نور د سم تمرکز مخه نیسي او د لید د خرابوالي لامل کیږي. د دې نیمګړتیا د اصلاح لپاره استوانه‌یي عدسیې کارول کیږي چې د نور د تمرکز تنظیمولو له لارې لید بیرته روښانه کوي. شب کوري د سترګو یوه بله نیمګړتیا ده. په دې نیمګړتیا کې شخص نشي کولی چې په کم نور یا رڼا کې جسمونه په سمه بڼه وویني. د دې ستونزې عمده دلیل د انسان په بدن کې د ویټامین ای کمښت دی. نو په دې اساس همیشه د هغو خوړو څخه چې په زیاته اندازه ویټامین ای لري ګټه واخلئ چې دا خواړه او سبزیجات له ګازرو، مستو، هګیو، شیدو او داسې نورو څخه عبارت دي. ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې د کانکور له فورمونو څخه د اوسني درس اړوند څو پوښتنې ګورو او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. د انسان د سترګې د عدسیې د انکسار ضریب څومره دی؟ 1.5 1 2 1.1. د انسان سترګه د کومې عدسیې په ډول عمل کوي؟ مقعرې، محدبې، دواړه ځوابونه سم دي، هیڅ یو. د انسان د سترګې د محراقي فاصلې بدلون چې د شبکې پر سطحه د روښانه تصویر جوړېدو سبب کیږي پر څه نوم یادیږي؟ د سترګې تطابق، د سترګې نیمګړتیا، دواړه ځوابونه سم دي، هیڅ یو.